السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو، هیله ده چې ښه به وئ، صحت به مو ښه وي. دا دی زموږ د درس موضوع چې ده په 10م ټولګي فزیک کې فزیک څه شی دی، پر فزیک مقدمه. په دغو دوو موضوعاتو بحث کوو. هیله ده چې تر پایه زموږ درس ته کښېنئ او خوند ترې واخلئ. تاسو پوهېږئ ګولالیو زده کوونکو چې فزیک یو داسې علم دی چې د طبیعت قوانین له هر بل علم څخه ډېر زیات مطالعه کوي، او همدغه فزیک دی چې د هغې د قوانینو په استعمال سره موږ خپل ژوند اسوده کړی دی، خپل ژوند مو آسان کړی دی، او همدغه د فزیک قوانین موږ استعمالوو او په ورځني ژوند کې د خپلې ګټې په خاطر یې استعمالوو. نو فزیک چې دی، په فزیک پورې زموږ ژوند تړلی دی، زموږ ژوند په فزیک باندې اسانېږي. نو ښه دا ده چې فزیک موږ زده وي او د ده د قوانینو څخه موږ به یې څه شی وکړو، استفاده وکړو. درنو زده کوونکو، فزیک لپاره ډېر تعریفونه شته دي، او فزیک علم چې دی دومره پراخه دی چې دغه ټول تعریفونه چې څومره ورته ساینسپوهانو یا فزیک پوهانو کړي دي، دا د فزیک موضوعات نشي راټولولی. یعنې فزیک یو داسې پراخ علم دی. تاسو فکر وکئ، په دغه نړۍ کې چې هر جسم شتون لري، که دی وغواړي که ونه غواړي، دی مجبور دی چې د فزیک د قوانینو لاندې ژوند وکړي او د فزیک د قوانینو څخه وتلی نشي. همدغه فزیک قوانین دي چې نړۍ کائنات ولاړ دي. تاسو وکیسئ ټول سیارات، شمسي نظامونه، کهکشانونه، بلیک هولونه، هر څه چې په دې کائناتو کې دي د ټاکلو فزیکي قوانینو لاندې ژوند تیروي، او دوی مجبور دي چې دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. موږ هم هر څوک چې دي، ټول ژوندي موجودات چې دي، د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوي. نو ځکه خو فزیک پوهان داسې وایي چې موږ په اصل کې فزیک پوهان نړۍ ته رسو. یعنې دا معنا چې هر څوک د فزیک قوانین استعمالوي، او دغه قوانین یوازې هغه کس چې فزیک زده دی د هغې په حقیقت باندې پوهیږي او هغه تحلیلولی شي. د مثال په ډول که تاسو یو شپون وګورئ، په دې پوهیږي چې د ژمي په موسم کې کله چې یخني وي، سړی وي، دی جمپر اغوندي، کوټ اغوندي. دی په دې نه پوهیږي چې د دې جمپر په اغوستلو سره زه له یخنۍ څخه ساتل کیږم. که تاسو فکر وکئ، دا په اصل کې د فزیک یو قانون دی چې دا یې استعمالوي، ځان د عایق کوي تر څو دغه خارجي کومه تودوخه چې د بدن ته لاړه نشي. یعنې د فزیک یو قانون دی. دی په دې نه پوهیږي چې دغه جمپر اغوستل یا د وړینو کالیو اغوستل ما د ساړه څخه ساتي. خو اما یوازې هغه څوک په دې حقیقت چې ولې دغه جمپر یا دغه کالي یا دغه کوټ ولې موږ د ساړه څخه ساتي، یوازې هغه څوک پوهیږي چې فزیک یې زده وي. یا د مثال په ډول تاسو په دې نه پوهیږئ، هر کس په دې نه پوهیږي، که تاسو په زور سره دیوال ووهئ په خپل سوک باندې، یا د دیوال سره سر وجنګوئ، تاسو پوهیږئ چې تاسو خوږیږئ، تاسو وینې کیږئ، تاسو زخمي کیږئ، او ټول خلک په دې نه پوهیږي. که چا فزیک لوستی دی، فزیک زده دی یا زده نه دی، خو فزیک پوهان بیا د دې په حقیقت باندې پوهیږي چې که چیرې په یوه جسم باندې قوه وریده شي، مقابل جسم هم په دغه جسم باندې قوه وریدوي. درنو زده کوونکو، فزیک که په ساده ډول ووایو د طبیعت د قوانینو د مطالعې علم دی. فزیک چې دی د طبیعت قوانین مطالعه کوي. کله چې کائنات پیدا شول، الله پاک د ځانګړو قوانینو لاندې دغه ټول کائنات پیدا کړي دي. اوس انسان دغه قوانین راسپړي، د هغوی څخه په خپل ژوند کې څه شی کوي، استفاده کوي. نو په فزیک یو ساده تعریف یې که داسې وکړو چې فزیک د طبیعت د قوانینو د مطالعې علم دی. یا په بل ډول که زه داسې ووایم چې فزیک هغه علم دی
چې د مادې د جوړښت، د مادې د ډولونو، خواصو، حرکتونو، انرژیو د ډېرو کوچنیو ذرو څخه نیولي لکه الکترونونه، پروتونونه او نورې کوچنۍ ذرې د دې څخه نیولي بیا تر ډېرو لویو ذرو پورې لکه سیارات، ستوري، کهکشانونه، بلیک هولونه دغه ټول مطالعه کوي. یعنې دا معنا چې د فزیک د علم د مطالعې د ساحې څخه له کوچنیو ذرو څخه نیولي تر لویو ذرو پورې هیڅ دغه ټول وتلی نه دي، هیڅ شی ترې وتلی نه دي او دا ټول پکې څه شی دي؟ شامل دي. نو بناءً فزیک ډېر مهم علم دی، ډېر پراخ علم دی. نو موږ باید د فزیک د دغه قوانینو سره بلد شو. دغه فزیک باید د خپلې ګټې په خاطر استعمال کو. تاسې وکیسئ همدا فزیک دی، همدا د فزیک قوانین دي چې فزیک پوهانو عملي کړي دي په جسمونو کې او د هغې په اساس ژوند آرام کړی دی، ژوند یې اسوده کړی دی. مثال په ډول موټر وکیسئ د فزیک د قوانینو لاندې ژوند کوي، د فزیک قوانین پکې تطبیق شوي دي. الوتکه وګورئ، فضایي بیړۍ وګورئ. په همدې ترتیب بیخي بېشمېره بېنهایت داسې مثالونه شته چې د فزیک د قوانینو پر اساس کار کوي او موږ خپل ژوند پرې اسانه کړی دی. نو فزیک ډېر مهم علم دی. فزیک یو ډېر پراخ علم دی. د فزیک د مطالعې لمن ډېره پراخه ده. نو ځکه خو فزیک په مختلفو څانګو ویشل شوی دی چې وروسته به یې موږ مطالعه کړو. درنو زده کوونکو، فزیک چې دی د طبیعت د قوانینو یو داسې علم دی، د طبیعت د قوانینو د مطالعې یو داسې علم دی چې په مختلفو وختونو کې انسانانو د هغې د قوانینو په کمک سره داسې شیان جوړ کړي دي چې مخکې هیچا فکر هم نه کولو. حتی ټوله انجینري که موږ وښیو دا د فزیک یوه ډېره کوچنۍ برخه ده، یا نورو اکثره لوی رشتې چې دي دا د فزیک ډېرې کوچنۍ برخې دي. نو فزیک کې چې کله تاسو یوه موضوع مطالعه کوئ یا یې څېړئ په فزیکي ډول، چې کله یوه موضوع څېړل کېږي د یوې موضوع د څېړنې لپاره، د یوې موضوع د سپارنې او تشریح لپاره ځانګړي میتودونه فزیک پوهانو رامنځته کړي دي چې د دغو میتودونو، د دغو لارو په کارولو سره، د دوی نه په استفادې سره مونږ یوه موضوع په فزیکي ډول ښه څېړلی شو، یو نوي څه په فزیک کې ایجادولی شو چې د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره فزیک پوهانو دغه مرحلې ښودلي دي. کله چې یوه موضوع فزیک پوهان په علمي ډول څېړي نو دغه مراحل په تطبیقوي چې د هغې له جملې څخه د یوې موضوع د څېړنې لپاره که چیرې تاسو یوه موضوع په علمي ډول څېړئ، لومړنۍ مرحله د موضوع په هکله مطالعه ده چې تاسو باید د هغې موضوع په اړه هر اړخیزه مطالعه وکړئ. دویمه مرحله د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره د موضوع په هکله د فرضیو وړاندیز دی. ځینې داسې فرضیې چې ستا سره د یوې موضوع په څېړنه کې یا د یوه قانون په کشف کې مرسته کوي، ځینې هغه فرضیې به یې ته وړاندې کوي. یعنې دویمه مرحله د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره د فرضیو وړاندیز دی. کله چې فرضیې جوړې شوې، فرضیې وړاندې شوې، په دریمه مرحله کې تجربه ده. یعنې هغه موضوع په عملي ډول تجربه کیږي، تجربې پرې ترسره کیږي. څلورمه مرحله هغه نتایج، هغه رقمونه، هغه عددونه چې د تجربو څخه، د ډېرو تجربو د ترسره کېدو څخه وروسته لاسته راغلل، دغه رقمونه به په ځیرکتیا سره، په دقت سره تحلیل کړي. هغه رقمونه چې د تجربو څخه په لاس راغلي دي باید تحلیل شي، وکتل شي او د دوی ترمنځ هغه کوم
اړیکې چې دي یا کوم تناسب چې دی هغه په دقت سره به یې څه شي مطالعه شي. کله چې د رقمونو تحلیل وشي په 5مه مرحله کې موږ د کشف شوي قانون په رڼا کې تیوري عمومي کوو. یعنی دا معنا تجربه مو وکړه، رقمونه مو تحلیل کړل، یو څه مو لاسته راوړل، یو څه نتیجې ته موږ ورسېدو. دغه نتیجه چې ده موږ د یوې تیورۍ په شکل بیانوو یا یوه تیوري ترې جوړوو. کله چې دغه تیوري موږ جوړه کړه، تیوري لاسته راغله، نتایج لاسته راغلل، تیوري مو جوړه کړه، بیا ځینې وړاندوینې کوو. یعنی دا وړاندوینې داسې دي چې د فزیک د نورو قوانینو سره کتل کیږي چې د کوم بل فزیکي قانون سره په ټکر کې نه وي، یا د دې نه موږ څه نتیجه چې لاسته راوړې وي هغه وړاندې کوو چې مثال دغه نتایج لاسته راغلل. کله چې د وړاندوینې مرحله پای ته ورسېده، په 1مه مرحله کې دغه موږ چې څه لاسته راوړي دي اخري نتیجه هغه کنټرولوو چې آیا څه د فزیک د کومو اصولو خلاف خو نه ده، داسې څه خو نه لري چې د فزیک د مخکې نورو قوانینو خلاف وي. دا په دقت سره کتل کیږي. نو ګلونو زده کوونکو یوه خبره به تاسو په ذهن کې ډیره دقیقه ونیسئ چې د یوې موضوع د علمي څېړنې په مراحلو کې تر ټولو مهمه مرحله تجربه ده. په کنکور کې هم دغه سوال راځي چې د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره تر ټولو مهمه مرحله کومه ده؟ تاسو به ځواب څه شی وي؟ تجربه. بیا هم وایم د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره دغه 2 مراحل موږ لرو: د موضوع په هکله مطالعه، د موضوع په هکله د فرضیو وړاندیز، 3مه مرحله تجربه، 4م د رقمونو تحلیل، 5م د کشف شوي قانون په رڼا کې د تیورۍ عمومي کول، 6م وړاندوینې، 7م کنټرول. ګلونو زده کوونکو کله چې تاسو په دې موضوعاتو یو څه پوهه شوئ، فزیک څه شی دی، په دې پوهه شوئ، پر فزیک مقدمه، په فزیک کې څه دي، څه مطالعه کوي، یوه موضوع په علمي ډول موږ څنګه څېړلی شو، په دې ټولو پوه شوئ. راځو یوې نوې موضوع ته چې هغه هم د فزیک تاریخچه ده. درنو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې هر علم یو تاریخ لري چې د تاریخ په مختلفو وختونو کې په مختلفو مرحلو کې بېلابېل مراحل دغه علم طی کړي دي، بالاخره نوي څه منځته راغلي دي او دغه سلسله همداسې دوام لري. هر علم د وخت په تېرېدو سره پراخیږي، یو څه وي، یو نوي څه خپلې لمنې ته راوړي. نو فزیک چې دی دا هم تاریخچه لري او چې دغو مختلفو وختونو کې د تاریخ په مختلفو دورو کې مختلفو فزیک پوهانو دوی ته کار کړی دی او فزیک دا دی د عروج تر پوړۍ را رسولی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده ډېر کلونه پخوا ټول علوم د طبیعي فلسفې یا تجربوي فلسفې تر عنوان لاندې مطالعه کېدل. یعنی که چا به د علم سره مینه لرله نو دوی به طبیعي فلسفه مطالعه کوله. دغه طبیعي فلسفه داسې وه چې ټول علوم په دې کې شامل وو. یعنی مخکې څوک داسې نه پوهېدل چې دا د فزیک موضوعات بیل کي، د کیمیا موضوعات بیل کي، ستورو پیژندنه بیل کي، نه، ټول علوم په دې طبیعي فلسفه کې راجمع شوي او ټول علوم په دې کې مطالعه کېدل. زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې علم ډېر پراخه دی. نو کله چې د طبیعي فلسفې هغه شاګردون به ټولنې ته وړاندې کېدل، دوی به نه په فزیک کې په ښه ډول رسېدلي وو، نه به په کیمیا کې دوی ډېر لایق وو او نه به یې ریاضي ښه زده وه. نو بالاخره هغه پوهان په دې وپوهېدل، دې نتیجې ته ورسېدل
چې د ټولو علومو زده کړه د یوه انسان له وس څخه وتلې خبره ده، نو طبیعي فلسفه باید تجزیه شي. په 1850 میلادي کال کې همدغه طبیعي فلسفه تجزیه شوه. دغه طبیعي فلسفه چې وه د دې څخه ستوري پېژندنه، نجوم، کیمیا دغه برخه بیلې شوې او د فزیک دغه کومه پاتې برخه چې وه دغه د طبیعي فلسفې کومه پاتې برخه چې وه دغه فزیک وبلل شوه. نو تاسې پوهیږئ چې په 1850 میلادي کال کې فزیک د یوه مستقل علم په توګه رامنځته شو. درنو زده کوونکو دا چې فزیک ډېر پراخ علم دی. وروسته فزیک پوهان په دې هم وپوهېدل چې نه یوازې طبیعي فلسفه پراخ دی، یعنې دوی هڅه وکړه چې دا ټوټې کړي او خلک هر بخش څوک چې د کوم بخش سره مینه لري هماغه زده کړي. خو وروسته د وخت په تېرېدو سره بیا فزیک پوهان په دې هم پوه شول چې دا فزیک هم ډېره پراخه د مطالعې غېږه لري. فزیک هم ټول د یوه انسان د وس څخه وتلې خبره ده چې یو څوک یې زده کړي. نو د دې کار لپاره چې فزیک خلکو ته اسانه شي او یو کس خپلې خوښې رشتې ته لاړ شي په فزیک کې، فزیک هم تجزیه شو. فزیک ډېرې څانګې لري، بیخي بېشمېره څانګې لري، ډېرې څانګې لري، خو ډېرې مهمې څانګې یې 5 څانګې دي چې په راتلونکي درس کې بیا موږ تاسو ته تدریسوو. اوس راځم د تېر شوي درس یو خلاصه لنډیز بیا تاسو ته رااخلم. اول تاسو د فزیک تعریف باید زده وي. فزیک په سوا ډول که ووایو د طبیعت د قوانینو د مطالعې علم دی، یا که په بل ډول ووایو فزیک هغه علم دی چې د مادې د جوړښت، خواصو، ډولونو، انرژیو، حرکتونو د ډېرو کوچنیو ذرو څخه نیولي بیا تر ډېرو لویو ذرو پورې مطالعه کوي. یعنې د فزیک د علم د مطالعې لمن چې دا دومره پراخه ده چې هیڅ یو څه د فزیک د قوانینو نه وتلي نه دي. په فزیک کې حتما د هغې د مطالعې لپاره، د هغې موضوع د مطالعې لپاره ځای شته. پر فزیک باندې مقدمه په دې نه خو تاسو پوه شوئ درنو زده کوونکو چې فزیک مهم علم دی. د یوې موضوع د مطالعې لپاره فزیک پوهانو خپل ځانګړي میتودونه جوړ کړي دي، د هغوی لپاره یې مراحل ټاکلي دي. که تاسو یوه موضوع په علمي ډول څېړئ نو دغه 2 مرحلې به پې تطبیقوئ چې دغه 2 مرحلې د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره ډېرې مهمې دي. او په دغو مرحلو کې تر ټولو ډېره مهمه مرحله چې ده هغه تجربه ده. تجربه د یوې موضوع د علمي څېړنې لپاره تر ټولو مهمه مرحله ده. تاسو پوهیږئ چې هر علم تاریخچه لري. فزیک په 1850 میلادي کال کې رامنځته شو، ځکه چې مخکې له 1850 کال څخه ټول علوم د طبیعي فلسفې تر عنوان لاندې مطالعه کېدل. هماغه و چې خلک په دې پوه شول چې طبیعي فلسفه ټوله زده کول دا مشکل کار دی. نو څه شی وشول؟ طبیعي فلسفه تجزیه شوه، کیمیا، ستوري پېژندنه، په همدې ډول بیولوژي، ځینې علوم دغه نور علوم ترې بیل شول او د طبیعي فلسفې دغه کومه پاتې برخه چې وه دا فزیک وبلل شوه. د تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه نړۍ مننه چې مونږ تعقیبوئ. هیله ده چې دغه موضوعات مو زده شوي وي. که کومه پوښتنه لرئ تاسو یې په خپل کور، کلي کې له مختلفو هغو کسانو سره چې په علمي ډول فزیک یا نور مضامین زده وي شریکولی شئ. ډېره مننه له توجه څخه.